کوشش دا وکړئ چې لایو خپرونه شیر کړئ. د غني د نن ورځې اوتې باوتې په هلمند کې د معصومو ګلالیو ماشومانو په شهادت رسول، کلینیک بمبارول، د ولسوالۍ ودانۍ بمبارول. دوی بیا وایي چې طالبانو هله د ګلدرې ولسوالۍ بمبار کړه، هله ګلدره ده، د خبریال په خوله کې ګلدره، د سندرغاړي کې ګلدره، د شړونګا کې ګلدره، د ماوین کې ګلدره. نن دغه کلینیک باندې خاموشي ولې؟ کلینیک مو ولې بمبار که؟ ماشومان مو ولې په شهادت ورسوه؟ کورونه مو ولې بمبار که؟ که چیرته د جګړې خلک یاستئ خو راوځئ میدانو ته راوځئ. تا خو به طالبانو ته چلنج ورکوز د کورونو کې پټېږي. نن په ښار کې تاسو جګړه کوئ. که د جګړې وس او توان لرئ راشئ وروره ګله، صحراګانې درته شته، هلمند ته راځئ، قندار ته راځئ، بولدک ته راځئ، تخار ته ځئ، لوګر ته ځئ، ننګرهار ته ځئ، راسئ جګړه هلته وکئ. ښارونو کې د خلکو په منځ کې مه پټېږئ، کلینیکونه او ودونه او کورونه مه بمباروئ. بیا دا خبیث راجګېږي اوتې باوتې وګوره، د سندرغاړو تاریخونه وایي او بس لاس به داسې کړي او لاس به چارچوب کړي. نن د هغه رنګ نه ښکارېده پلیته، داسې ورځ به در باندې راسي انشاءالله چې لکه دوستم چې نجیب یې راکش که دغسې به کش کېږي. دا ملت مه ازمایه نور په دغه بهرنیو په دې شین سترګو امریکایانو باندې بمبار مه کوه. تا خلکو ته یې چې امریکایان مې وویسته. بمبار د حل لار نه ده. په مذاکراتو کې هم ته ناغېړي کوې، طالبانو له دغه ترحم نه هم غلطه استفاده کوې، غواړې چې دا وخت او موده پسې وغځې، خو نور به انشاءالله تا ته وخت نه درکول کېږي. ارګ ته به غازیان درځي، له مرۍ نه به دې نیسي راکش کوي به دی. دا د یوه خبره. بله خبره دا واوره چې تر کله پورې به ته خبریالان، حقوق بشر، نړیوال سازمانونه، هومن رایټ، بشري ټولنې، نړیوالې محکمې، زه نه پوهېږم چې نن په طالب باندې بار راچې چې په بولدک کې ظلم مه کوئ. د امریکا سفارت او د برطانیې سفارت طالبانو ته وایي چې په بولدک کې ای خاینانو، ای جنایتکارانو، خو راشئ که نه، امنیت مو طالبان ساتي، ډوډۍ درکوي، شپه درکوي، موټر درکوي، هر څه درکوي. راسئ بولدک ته راسئ. غیر له دریو کسانو نه په ټول بولدک کې تاسو وښئ چې طالب څوک له کوره ویستلي وژلي وي. هغه درې کسه خاینان چې په طالبانو له شا ډزې کولې، کورونو نه رینجر او حامي ټانګونه ووتل. دا نور د قومیت په نامه څوک چا نه دي وژلي. پرون ما نه یو چا ګیله وکړله، نن راته میسج کړی چې ته د یادوزو قوم نه ده یاد کړی. ما ویلي دي چې طالبان قومیت ته څوک نه پرېږدي. په طالبانو کې یادوزي سته، چکزي سته، نورزي سته، ټول خلک ما پکې لیدلی دي. ما په خپله شپې ورسره کړي دي. طالبان قومیت ته څوک نه پرېږدي. که د قومیت مسله وای نن به په بولدک کې د وینو سیلابونه روان شوي. خدای د هغه ساتنه کوي. طالب د هر شي ته متوجه ده. طالب محکمه لري، ټول کمیسیونونه برحاله لګیا دي، هر یو ټوله شپه او ورځ کار کوي. نو تاسو دغه کله مسله د قومیت کوي، کله قومونو ته سره واړوئ، کله وایي چې دا شوي دي، کله وایي چې طالبانو کوم جنایت یې کړی ده. جنایتکاران خو تاسو یاستئ چې د B52 له خولې مو اور بادېږي. نه کور ګورئ، نه کلی ګورئ، نه جومات ګورئ، نه پارک ګورئ، نه واده ګورئ، له یو مخې پې باندې زرګونه بمونه راخوشې کوئ. جنایت خو له 2001 نه دغه نړیوالې ټولنې همدغه ملل متحد تر اوسه پورې کړی ده. تر اوسه پورې هغه قاتلان چې زرګونه خلک له تیغه تیر کړي د مارشالۍ تر رتبې ورسول. په اروپا کې سټیمنزل دلته د راته وزیران کړل، دمې ګډولې، شرابونه یې خوړل، خلک له تیغه تیر کړي. دا محقق جنایتکار نه ده؟ رقص مرده په خلکو ونه کړه، د پیغلو په سینې پرې نه کړلې، د خلکو په سرو کې میخونه ونه وهل. جنایتکاران نه دي، هغه ته د لوړو پوستونه ورکړي. طالب جنایتکار سو. دغه ټول جنایتکار ډلې له دغه منافق نه راټول نه دي، له دغه بابا او چارچوب نه. خلکو سترګو کې لایف خپرونه در سره شیر کوي. قاري صاحب محترم راغلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. جنرال صاحب دوه موضوعات نن ډیر مهم دي. یو خو د غنی او تبوتی دي چې نن د پارلمان کې خلکو ته وویل. دویم د هلمند په ښار کې لښکرګاه په ښار کې په یو کور باندې بمبار ده چې په هغې کې ښځې ماشومان په شهادت رسېدلي دي.
دغه دواړه موضوعات مهم دي. اول خو د غني خبرې نن ورځ باید د خبرې تاسې اورېدلې وي. د په ډېره مکارانه ډول هڅه وکوله چې خلکو ته یو کاذب ډاډ ورکړي او خپله ورخطایي پټه کړي، خو ونه توانېدو، ویې نه شول کړی چې خپله ورخطایي پټه کړي او خپل کوم حالت سره چې دی مخ د دغې حالت د خلکو ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د کابل فاسده اداره داسې یو حالت کې قرار لري چې هم په سیاسي لحاظ د انزوا سره مخ ده او هم الحمدلله په نظامی برخه کې دومره سخت شکست خوړلی ده چې نن ورځ به تاسو یو راپور اورېدلی د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې د سیمې اربکیان د کلي خلک په زور راباسي د نظامی ځواکونو لیکو ته یې بیایي، د اردو د پولیسو د اربکیانو لیکو ته په زور بیایي، او چې کوم سړی انکار کوي هغې نه د 6 میاشتو د 4 میاشتو د عسکر تنخوا غواړي چې ته به موږ ته یا تنخوا راکوي یا به دا ستا زوی ورور خپلوان د موږ سره وظیفه کوي. دا حالت په ډیرو ځایونو کې د کابل فاسده اداره ورسره مخ ده. دوی د پرسونل د کموالي سره مخ دي. په زرګونه عسکر په تیرو 2 میاشتو کې تسلیم شوي دي، په خپلو کورونو ناست دي. په زرګونه عسکر 200 ولسوالۍ فتح شوي دي. 2 ورځې 3 ورځې مخکې مجاهد صاحب هم وضاحت ورکړو، 200 ولسوالیو نومونه یې واخیستل، د ټولو نومونه اخیستل شوي چې دغه ولسوالۍ تر اوسه پورې هم الحمدلله د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس کې دي. د کابل فاسدې ادارې اړوند خیاطانو او د دوی مطبوعاتي پروپاګندچیانو کوشش وکولو چې د اسلامي امارت د فتوحاتو د مجاهدینو د فتوحاتو په مقابل کې د ولسی پاڅون یا بسیج مردمی یا په مختلفو نومونو خلک راپورته کړي. په پیسو خلک رانیولي وو، په کرایه خلک رانیولي وو، هغوی د ټوپکان په لاس کې ورکړي وو، ښځې راټولې کړې وې، هغوی د ټوپکان په لاس کې ورکړي وو چې طالبانو په خلاف مقاومت شروع کړی دی یا مقاومت شروع کوي. څه شول هغه تاسې بسیج مردمی څه شو؟ هغه ستاسې پاڅونوال څه شول؟ هغه خلک څه شول چې تاسې مطبوعاتو کې هغې ته هوا ورکوله چې دغه خلک په طالبانو پسې راپورته شوي؟ هغه خلک څه شول؟ په تیرو 2 میاشتو کې د تاسې نه کومې ولسوالۍ نیول شوي دي؟ په استثنا د یو څو ولسوالیو، یوه ولسوالۍ د اوسه پورې بیرته الحمدلله نه ده نیولې. او لله الحمد د محاصرې کړۍ ورځ تر بلې په ولایاتو راتنګېږي. الحمدلله ورځ تر بلې د محاصرې کړۍ د کابل په ښار راتنګېږي، په کابل د محاصرې کړۍ راتنګېږي. نو د داسې یو حالت سره چې د کابل فاسده اداره مخ ده، بیا هم د دې کابل فاسده ادارې مشر غني هغه خپلو لاندې خلکو ته اطمینان ورکوي او ډاډ ورکوي چې هېڅ شی هم نشته، په 6 میاشتو کې به هر څه سم شي. په 6 میاشتو کې به څه سم شي؟ د کوم ځای نه به یې سم کړي؟ کومه معجزه به رامنځته شي چې 6 میاشتو کې به هر څه سم شي؟ خو په چا چې ستا اتکا وه، په چا چې ستا باور و، په چا باندې چې تا د هغوی دپاره دا 2 کاله دا ملت ووژلو، هغه خو لاړل درنه. امریکایان ووتل، ته یې په سپین میدان پرېښوې. ستا هغه امنیتي تړون هم تا ته په جیب کې در پاتې شو. هغه قواله چې د هېواد د خرڅلاو قواله ته امریکایانو ته ورکړې وه، هغه هم په ډېره بې شرمۍ تا ته در پاتې شوه. د 2024 کاله پورې خو تا د امریکایانو سره قرارداد کړی و، قضایي مسؤلیت دې ورکړی و، دوی تا سره وعده کړې وه، هغه د غلامۍ تړون هم تا ته په میز دغسې پاتې شو. او په خپله خوله دې ویل دا خلک کوشش کوي چې تاریخ مسخه کړي. دومره لنډ وخت کې په دومره کم واټن سره، په کم زماني فاصلې سره دوی غواړي چې تاریخ مسخه کړي. کال نه ده وتلی، 6 میاشتې مخکې تا په خپله مصاحبه کې ویله چې تر ټولو ځورونکی ټکی د ما دپاره دا ده چې امریکایان چې د ما دوستان دي، ما د هغوی دپاره ملت او ولس وژلی ده، هغه د طالب په خوله باندې د افغانستان نه وځي او دوستان د ما دي. تر اوسه پورې تاسې دا چیغې وهلې. اوس خو دا څه وخت دوی دغه اصطلاح پرېښې هم ده چې موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو. تر اوسه پورې د دا چیغې وهلې چې زه د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم، زه د نیویارک او واشنګټن امنیت ساتم. زما له برکته په نیویارک او واشنګټن بریدونه نه دي شوي. تر اوسه پورې دا چیغې والې، خو ګټه یې در نه کړه. بیا هم ټامیان او فلبرایټان امریکایي ګوډاګیان غواړي په دغې اوتوبوتو سره د دوی هدف دا ده، دوی پوهیږي
د دغه اوتوبوتونه د دوی هدف دا ده چې د 100,000 افغانیو عسكر په طالب وژني. هغوی ته غواړي مورال ورکړي چې تاسو مت تسلیمېږئ. د کابل فاسدې ادارې لپاره په نن سبا کې تر ټولو زیات د لوی سرخوږی چې دغه د عسکرو تسلیمي ده. همدا نن په هلمند مرکز لشکرګاه کې لسګونه سرتیري تسلیم شوي دي، د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شوي دي. دا د دوی لپاره لوی سرخوږی ده چې عسکر تسلیمېږي. ځکه عسکر پوهېږي چې د چا لپاره جنگ کوي، د چا لپاره ځان وژني. عسکر تر شا پشتیباني ویني، تر شا قوت ویني چې ما شاته څوک ده، د چا لپاره جنګېږم. نو دغه امریکایي ګوډاګیان غواړي، دغه ټامیان غواړي چې په خپلو دې اوتوبوتو سره هغه د 100,000 عسکر ته، د 100,000 افغانیو عسکر ته مورال ورکړي، هغې ته کاذب دروغجن مورال ورکړي او په طالب ووژني. خو دغه د 100,000 افغانیو عسکر ته زموږ توصیه دا ده، زموږ پیغام دا ده ورته چې ګوره عسکر وروره، ته افغانی یې، ته افغان یې، ته د دې خاورې بچی یې، ستا راتلونکي په دې خاوره کې ده. د امریکا غیږ به دومره پراخه نه وي چې تا هم امریکا ته بوځي. امریکا به د خپل ټمیان هم سنبال نه کړی شي. دغو ټامیانو ته هم خوارۍ زارۍ کې نورو هیوادونو کې ځای ورته پیدا کوي چې طالب د راتګ نه وروسته دوی هلته خوندي کړي. نو امریکا دومره غیږه پراخه نه ده چې تا ته هلته ځای درکړي. نو ته یاد ولره چې ته د دې خاورې بچی په همدې خاوره کې ستا راتلونکې ده. طالب دشمني مه کوه. تا ته اوس هم فرصت ده، دا فرصت مه ضایع کوه، دا فرصت له لاسه مه ورکوه، دا فرصت دې له لاسه وځي، بیا به د طالب سره یوازې یو شی په لاس کې وي. قاري صاحب محترم، دغه په څه معنا چې د دوی امام حج اوقاف رئیس دغه ټول لنډغرې حتی بعضې قاریانو ته دریشي ور واغوندي، په دې باندې خلک غلطي دي. دا 18 کاله د دوی د سیکولریزم چا ونه لیده. دا په کومه معنا، دا کوم ترتیب ده د دوی؟ اوس الله اکبر او نعرې تکبیر چغې وهي، اوس سجدې لګوي. دا موضوع دې مې راياده کړه. دوی نن فکر کوم په هرات ولایت کې دغه امریکایي ګوډاګیانو خپل منځ کې سره ویلي دي چې په 9 بجو به الله اکبر غږونه کوو، تکبیر به وایو. و دې خدای ظالمه 100 کاله په امریکایي ټانک سپور وي ته تکبیر وایې؟ 100 کاله د سور کافر د افغان خپل افغان مسلمان کور ته اړولو ته تکبیر وایې؟ 100 کاله تا د امریکایانو دپاره خپل ولس ووژلو ته بیا تکبیر وایې؟ 100 کاله د په دغې سرو کافرو خپل خاوره ولوټله، خپل د خپلو هیوادوالو عزت دې پرې ولوټلو ته تکبیر وایې؟ ته شرمېږې نه چې ته تکبیر وایې؟ تکبیر نه چې تکبیر ستا په دې تندي ولیکل شي ستا مرګ روا ده. تکبیر چې ستا په دې تندي ولیکل شي، تا خو زه په تکبیر نه وژنم چې ته تکبیر نه وایې، تا خو زه په لمانځه نه وژنم چې ته لمونځ نه کوې، تا زه په دې وژنم چې د کافر سلا دې په غاړه کړې ده او خپل مسلمان پرې وژنې. تا زه په دې وژنم چې ته د هغې نظام د هغې ادارې دفاع کوې، د هغې ادارې دپاره خپله وینه تویوې چې هغه اداره په ما باندې جان کیري، هغه اداره په ما باندې پیمپیو، هغه اداره په ما باندې خلیلزاد تحمیل کړې ده، امریکایانو په ما تحمیل کړې ده، د امریکایي ټانک، امریکایي توپ، امریکایي تیارې په زور په ما تحمیل شوې ده. د ټامیانو فلبریټانو دفاع کوي، د امریکایي ګوډاګیانو دفاع کوي. عسکره زه تا په دې وژنم، زه تا په دې نه وژنم چې ته تکبیر نه وایې. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې لیکلي دي، هغه خپلو شاګردانو ته وایي چې لو رأیتمونی فی صف العدو، که چېرته تاسو زه ولیدم په صف د دشمن کې، په صف د کفارو کې، والمصحف علی رأسی، قرآن مې په سر یخی ده. جنرال صاحب، قرآن مې په سر یخی ده او د کافر په صف کې ولاړ یم، فقتلونی، ما قتل کوي، ما ووژنئ، دې ته مه ګورئ چې ما قرآن په سر یخی ده، دې ته مه ګورئ چې ما مصحف په سر یخی ده، ځکه زه د کافر په صف کې ولاړ یم، د کافر ملګری یم، د کافر سره په څنګ کې ولاړ یم. عسکره وروره زه تا په دې نه وژنم چې ته تکبیر نه وایې، زه تا په دې نه وژنم چې ته لمونځ نه کوې، زه تا په دې نه وژنم چې ته کلمه نه وایې، زه تا په دې وژنم چې د کافر په صف کې ولاړ یې، د ټامیانو د نظام دفاع کوي، هغه ټامی چې هغه د الحاد تر درجې رسیدلی ده، هغه ټامی چې هغه امریکا راوستی ده په ما مسلط کړی ده، هغه ټامی چې هغه د قرآن یو سورت نشي ویلی، هغه ټامی چې هغه په پښتو خبرې نشي کولی، چې په پښتو خبرې کې وي 100 ځایه دی
په 10 منټه خبرو کې سل ځای دی غلطیږي، په انګلیسي کې نه غلطیږي. په انګلیسي کې د اوسه پورې د غلطي چا نه در ایستل چې په انګلیسي کې د کومه خبره یو متل غلط کړی وي یا کومه خبره غلطه کړی. ولې؟ ځکه خدای انګریز ده، دی خو مسلمان نه ده، دی خو پښتون نه ده، دی خو افغان نه ده. دی به خود په پښتو کې غلطیږي، دی خو به خود په اسلامي اصطلاحاتو کې غلطیږي، دی به خود په افغاني اصطلاحاتو کې غلطیږي، دی به خود په افغاني متلونو کې غلطیږي، په انګلیسي کې نه غلطیږي. هغه سړی د هغې سړي دپاره د هغې نه د ګیرچاپېره حلقې دپاره ته خپل ځان وژنې افغان عسکره، د هغه 40,000 کسانو دپاره ته ځان وژنې چې هغه هغې TNT په نوم سیلري لري. د TNT په نوم سیلري په کابل فاسده اداره کې د TNT په نوم سیلري دا د ټامیانو ده. د 10,000 د 50,000 نه واخله تر 25,000 $10,000 پورې یو کس معاش لري. دا د TNT په نوم سیلري ده. دا په مشهور د خبره څه وخت مخکې رسنیو ته هم راووته. دغه 40,000 کسان دي، دغه 40,000 کسان دغه ټامیان دي، دې ته ټامیان وایي. دغه دوی د اروپا او امریکا نه راټول کړي دي. د افغانستان تابعیتونه هم نه لري، اکثره یې د نورو هیوادونو دي. دغه ټامیان دوی راټول کړي دي. ای افغان عسکره د دغه ټامیانو دپاره ته خپل ځان وژنې. زه تا په دې نه وژنم چې ته لمونځ او داس نه کوې، ته تکبیر نه وایې، ته د کافر په صف کې ولاړ یې، د دشمن په صف کې ولاړ یې، قرآن که ستا په سر یخوي بیا هم ستا مرګ روا ده، بیا هم ستا مرګ واجب ده. ته د دې صف نه راووځه. دغه مهمه ده. جنرال صاحب که څوک رااخلی چانه سوالونه. قاري صاحب محترم، دوی دغه 20 کاله خلکو نه کمیسونه ویسته، پیغلو نه حجاب لرې کوه، بربنډولې، په سټیج ګډول. اوس الله اکبر، اوس مونځ. دا هماغه د فرعون قصه نه ده چې ذاتي به نور کیسه رودینیل کې الله پاک اوبه پرې راخوشې کړلې او ذاتي به بیا آمنت برب موسی او هارون چغې وهلې. په دوی هم هماغه قصه نه ده شوې. اوس خدای ورته یاد شو، اوس الله اکبر چغې وهي، اوس وایي چې الله یو ده. دا دومره وخت خو د دوی تکیه په امریکا باندې، اوس په ولس باندې تکیه، اوس خلک راغواړي، اوس جرګې کوي، اوس ځي او تباوتي وایي، اوس ځي متلونه بیا له سره شروع کوي، اوس د مظلومیت اوښکې تویوي چې دا نن هم په هلمند کې ماشومان سلاخي کړي دي، کباب کړي دي، مازغې پې باندې شیندلي دي. خپل بچي په اروپا کې په لوړو پانتونونو کې زده کړې کوه، خپل بچي دې په ډیلي کې اوسېږي، خپل بچي دې په اروپا او په امریکا کې اوسېږي. دلته هغه ماشوم ژوندی نه پرېږدي چې پلاستیکونه او کبال راټولوي. په دغه رقم وحشت، په دغه رقم نړیواله ټولنه، امریکا، ملل متحد، دا چیرته دي؟ په دغه کلینیک باندې هغه ولسوالۍ د ګلدرې خو د هر سړي په خوله کې و، هر چا سره به ګلدره ده او ګلدره ده او شادره ده او ګلدره ده. نن په کلینیک باندې چې عمل منفعه یو شخصي دی، بل چا ملکیت. پرون ما ته یو وایي طالبان چارج ته لاړل، بس هغه ځای باید وران شي. نو بیا خو طالب هم باید همدغسې کار وکړي. نو بالکل همدا منطق باید موږ هم د دوی سره وکاروو. کله چې طالب کوم ځای ته ځي ته هغه ځای ورانوي، بیا هغه ځای چې د کابل فاسدې ادارې دغه ګوډاګیان پکې د هغه ځای هم باید وران شي. پرون چې تا 4 خبریالان نیولي دي، د دې نه باید مقایسه کړو. ته خبریال په دې جرم نه سي طالب ساحې ته تللی ده، ستا خبریالان هم باید له یو مخې ووژل شي که نه؟ هیڅ خبریال باید پرې نه ښودل شي. او د موږ حوصله مو ګوره، دا 20 کاله ته په ما پسې لګیا یې، 20 کاله ستا دا رسنۍ لګیا دي د ما په خلاف پروپاګند کوي، دروغ وایي، تبلیغات کوي، رښتیا هم نه وایي. ما مخکې هم ویلي وو، زه قسم کوم که د کابل فاسدې ادارې همدغه وطن دوست چې دوی نیولې په طالبانو پسې باید څه نه ویلی، د خیبر سره چې پلې مزلونه چې کول، طالبانو باندې لعن او طعن. دغه خیاط تر اوسه پورې خیاط ده، تر اوسه پورې د اسلامي امارت مجاهدینو په خلاف نشرات کړي دي، تبلیغات یې کړي دي، پروپاګند یې ویلي دي، دروغ یې ویلي دي. همدغه خلک وو، همدغه رسنوال وو، تر اوسه پورې هم دوی د اسلامي امارت په خلاف لګیا وو. ولې جرم یې دا ده چې دی لاړو د کابل فاسدې ادارې د پروپاګند او دروغو نه یې پرده راپورته کوله، دی مجرم شو. دا د دوی ماډرن دیکتاتوري ده، دغه د دوی ماډرن دیکتاتوري ده د دغې امریکایي ګوډاګیانو. هغه عمره پروپاګند او دروغ چې دوی د اسلامي امارت په خلاف وویله، که د هغې په مقدار 5% رښتیا هم دوی د کابل فاسدې ادارې پسې ووایي، خولې به یې وروسیري، په ځمکه به یې ژوندي نه باسي، خښ به یې کړي په ځمکه کې. دومره دغه خلک دیکتاتور فکر لري، دومره دوی انحصاري فکر لري
ته یو دا نشي زغملی چې د طالب ساحې ته یو خبریال لاړ شي هلته واقعیت معلوم کړي چې رښتیا دلته سلګونه کسان وژل شوي دي په دې خاطر نشي زغملی چې ولې دا زما د پروپاګند او دروغو نه ته پرده راپورته کوي هر څه باید بیا په انحصار کې وي قاری صاحب بیا ادعا د 400 کسانو کې خبريالانو ته د 600 کسانو نمونه ورکړي په شپږو کې 2 ژوندي یو 4 میاشتې مخکې طالبانو وژلې دا څنګه کېدای شي همدغه امریکا سفارت دا اوس د نن اعلامیه دوی ته دی وای چې راوړ اسناد څوک وژل شوی دي څو وخت وژل شوی دي بالکل واقعیت دی راوړی اسناد چیرته وژل شوي دي چا وژلي دي موږ خو خبریالان ته چیلنج ورکړو راغلل خبریالان هغه واقعیت هم ته نشي زغملی نه پرېږده چې هغه خبریالان هغه څه چې دوی هلته ټول کړي دي هغه څه چې دوی کوم څه جوړ کړي دي ځان سره خلکو سره خبرې کړي دي هغه نشر شي ځکه خو بیا خو ستا د دروغ او پروپاګند څرګندېږي دنیا ته قاری صاحب محترم شاهین صاحب د بابا ویډیو برابر کړی د چارچوب والا قاری صاحب بالکل واده چې لږ ورته وخاندو د دې نه کوم ماشوم یې ونه جوړ شوی ده بس د خندا ده الله دې قاری صاحب دغه غون خوشگان دی خوشه دی پر در خوشه خلکوار وش در خوشه سوایی خان خونی و معنوی آنها تسلیت میگویم انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون مراتب تأثیر عمیق و همدردی همه جانبه ما به تمام خانواده شهدا برسون و همچنین همکاری برای تداوی و رسیدگی به مجروحین صورت بگیره. شکل من امتحان قرآن شریف واری واخلی ما شپږ کلنی کې مقاله لیکلې دي بین المللي سطح باندې په اسلام باندې چې لای خلق ولي ما یو کال سیرت نبوي ویلې 15 مدرسو د پاکستان 15 مدرسو د لاهور کې دی اسلام تاریخ مالک دا څو جرأت چې په دې خاورې کې راسي د ولسمشر د افغانستان نه ایران د قرآن نشی کوي رئیس جمهور در هنگام ادای نماز جنازه اشتباه کرد و رئیس دفتر شورا متوجه ساخت که اشتباه کرده است. توجه اختر هغه وخت ده پیغمبر د اسلام علیه السلام کتابی که بعد از حدیث نبوی زیادترین اهمیت داره بخاری شریف است. انسان خداوند جل شانه مساوی کرد و همچنین علمای کرام قاری صاحب دخو یو اشتباه نداشت سړی دوک سړی څه وایي ما ګوره شاهین صاحب تاسو ته مخکې واضح کړه دا سړی یوازې په پښتو او په اسلامي اصطلاحاتو کې غلطي کوي تر اوسه پورې څومره نړیوالو کنفرانسونو یا کورنیو مجلسونو کې دی ناست انګلیسي کې دی نه ده خطا شوی دی چې انګلیسي خبرې کوي دی نه ده خطا شوی ځکه دغه سړی نه پښتون ده نه مسلمان ده نه افغان ده دغه درې شیان په دغه کې کم دي منفي دي مستثنا دي ترې دی په پښتني ټولنه کې نه ده ستر شوی په افغاني ټولنه کې نه ده ستر شوی نه د افغاني او پښتني اصطلاحاتو سره بلد ده او نه د اسلامي اصطلاحاتو سره بلد ده او په مقابل کې د انګلیسي اصطلاحاتو سره بلد ده خروانه انګلیسي وایي داسې خبرې کوي لکه بالکل سوچا انګریز چې وي په هغې کې نه خطا کېږي نه غلطېږي ځکه دا سړی د ټولنې د باندې ستر شوی ده د باندې لوی شوی ده په دې ټولنه کې نه ده ستر شوی دی د ټولنې نه پردی ده ځکه په خبرو کې غلطېږي یس بالکل ښه دغه اسد متوکل صاحب سلام علیکم
اسد متوکل مایک مخلاص کړئ. 314 تاسو مایک خلاص کړئ. السلام علیکم مبین صاحب محترم اور قاری صاحب شاهین صاحب ته ټول ته نیک هیله سلامونه. مبین صاحب زما دغه ته چې دا کم رسنۍ چې دی بالکل دا دروغ وایي، دا دروغ ولا چې دماغ باندې تار واخه وټي کنه، او بل دا چې د دې رسنۍ دا کم تبلیغات چې دي اخر د دې خلاف څه کول پکار دي؟ دیو خو د خلکو دماغ ذهنونه ور خراب کړل، د خلک په هغه په خبرو عمل کوي، په قران او په حدیث عمل نشته دی، او صرف د رسنۍ باندې عمل کوي چې اشرف غنی د سی ویلو پلان کې د سی ویل چې دا جګړه ناروا ده او پلان کې دا غره نو مال کو بده کې یو څو خبره تاسو وکړي. او دا مولا فتوا ورکوي وای جګړه ناروا ده. یو دغه بل دی دغه سر یو دغه بل دی د حج او د اوقاف وزیر د کچې نن سرم سر تور کله او د کونی غونډه کې نو کله دغه باره کې څه دغه وکي دغه خنزیر چې شه د مسلمان د کافر دی څه بلا ده. خبرو را مننه ډیر زیات قاری صاحب د غږ واره دی به وغږی چې غږ دې کټ کړو. رابش سلیمان صاحب مایک هم خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب او شاهین او ستر امام ټول تشراغلاس وایم. الله تعالی دې وکړي جوړ او روغ وي. الله تعالی مو راته وساتي. تاسو سره مهرباني وکړئ. سلمان اور زه یو خبره کوم، یو چیلنج ده. تر اشرف غنی راونی ستر بیا تر یو ادنا پولیسه پورې ولا ما خیال ما او قاری صاحب ته چیلنج راکې خدای و دې ډار کړو سړی مهرباني وکړه. دې یو ادنا مام تکیه والے او مبین صاحب راپورته شوم ما وی خدای دې خیر وکړي داس نه ویږي وکنه یا زکه د پات کله مهرباني نو تر اشرف غنی رانیوالي بیا تر ادنا پولیسه پورې دی په داسې ویډیو یا داسې ثبوت نشي پېښولای چې دی کله هم د الله سره نصرت غواړي، نه هیڅ کلم په خبرو کې الله او د الله رسول یادوي، نه د دین خبره کوي چې موږ د الله سره نصرت غواړو یا دا کوم کار چې موږ فتح سوی یا یو کار چې دی کړی، هیڅ کلم داسې نه دی ویلي چې دا زموږ سره د الله تعالی ځانګړی نصرت او دا کار موږ ته الله کومک کړی دی. همیشه په امریکایانو باندې په تیارو په ټکنالوژي باندې دی بسنه کړې ده دغه یادوي. او بل دا خبره مې کوله چې کله هم دی په یوه زیم نشي ثابتولی تر اشرف غنی راونیسه بیا تر ادنا پولیسه پورې یو هم بسم الله شریفه سمه نه ده زده، یوه هم کله بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم تر دې حده پورې دی ختم او کمزوري بې دینه دي. نو دی څنګه د یو مسلمان ملت رهبري او مسلمان ملت ته دی ځانونه د رهبرانو په توګه پیښوي او رهبران بولي. دی صرف دغه چیلنج دا ټول اوریدونکي دې ته فکر وکړي چې د دوی هرې خبرې ته فکر وکړي چې دوی کله هم کانفرنسونه کوي کله هم ولس ته ویناوې کوي، د دوی خبرو ته متوجه چې دوی هیڅ کلم د الله سره مرسته نه غواړي او په خبرو کې کله یو بسم الله شریفه سمه نشي ویلی چې هغه بیخي یو ادنا مسلمان هم باید دا بسم الله شریفه زده خو هغه دوی هغه هم نه ده زده، تر دوی هغه مشرانو نه ده زده. نو بس دغه یو دغه فکر دغه چیلنج د دوی که دوی دا رقم یو شی راته پیش کړو چې اشرف غني بسم الله سمه وویله تر ادنا پولیسه پورې ووایي هم نه ده زده، که سمه بسم الله وویله سیده موږ دوی سره به هغه دغه بیا به معلوم چې دوی سره کوم بسم الله وایي او د دوی بل چاته وخت ورکړئ. سلمان صاحب غږ نشته. مننه سلمان صاحب الله دې وساته. غږ